د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ریاست الوزرا عالی مقام د حکم د تطبیق او هیوادوالو ته د پیژندپاڼو په ویش، تایید او اصلاحي خدمتونو کې د اسانتیاو په موخه ځینې پریکړې ترسره کړي دي. د دغو پریکړو له مخې هغه بهرمیشتو افغانانو ته چې د بهرنیو هیوادونو اصلي معتبر اسناد، زیږون کارت، پاسپورټ، اقامې سند، لایسنس او آیډي کارت ولري او له هغې سره سم په حضوري بڼه په لومړي ځل د نوي کاغذي یا برېښنایي پیژندپاڼې او زیږون کارت د اخیستو، تاییدي او یا د اصلاح لپاره د دې ادارې د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي او ولایتي دفترونو ته مراجعه کوي. له یادو اسنادو سره سم د ټاکل شوي حضوري فیس 1000 افغانۍ مطابق ورته اجرات ترسره کیږي. په ورته مهال د ادارې د رهبرۍ هیئت د 8مې ګڼې پریکړې پر اساس د 1404 مالي کال له پیل وروسته په ویشل شویو تابعیت پیژندپاڼو کې له املایي تېروتنو پرته نور اصلاحي خدمتونه د اجرا وړ نه دي، خو د موجه دلایلو په درلودلو سره اصلاحات ترسره کیږي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د معلوماتو له مخې د 1404 مالي کال له پیل وروسته په ویشل شویو تابعیت پیژندپاڼو کې که د کارکوونکي له لوري تېروتنه شوې وي، په همغه مرجع کې ورته اصلاحي خدمتونه ترسره کیږي. د یادې ادارې د پریکړې له مخې د احصایې او معلوماتو په ولایتي ریاستونو کې د تعلیمي، تحصیلي پاسپورټ او د بهرنیو هیوادونو د اصلي پاسپورټ، آیډي کارت، زیږون کارت او د تعلیمي او تحصیلي اسنادو سره سم په حضوري بڼه تر 3 کلونو پورې د عمر اصلاح ترسره کیږي. همدارنګه له یوې د ډیرو پیژندپاڼو په لرلو سره هم تر 3 کلونو پورې عمر د اصلاح وړ دی. په متفرقه کې بیا د ادارې په مرکزي اصلاحي کمیټو کې د عمر اصلاح تر 5 کلونو د اجرا وړ دی او له هغې پورته د مقام صلاحیت دی. خو د پلار او نیکه نوم همدارنګه د عمر اصلي استوګنځي اصلاح د دویم ځل لپاره د اجرا وړ نه دی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې همدا راز ویلي چې په تابعیت پیژندپاڼه کې د نویو بهرنیو کیسونو مطابق اصلاحات مجاز نه دي.